سلامونه او نیکې هیلې. نن درته په دې ویډیو کې د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ښکلې او خوږې مڼې معرفي کوم. واقعا چې د وردګو ولایت مڼې تقریبا په ټول افغانستان کې د مزې او کیفیت په لحاظ باندې یو ځانګړی شهرت ترلاسه کړی دی او شهرت ته رسېدلی دی. د نورو هیوادونو د مڼو په پرتله باندې د دې مزه ډیره زیاته ده، خو په تعصب سره باید ووایم چې زموږ او ستاسو دغه مڼې په اوسني وخت کې په یو مناسب او ښه قیمت سره بازار ته نه وړاندې کیږي. اوس اکثره باغداران شاید وکولی شي چې خپلې بهترینې مڼې په بازار کې یو من په 90 افغانۍ یا هم په 100 او نهایت په 110 او 120 افغانۍ باندې خرڅې کړلی شي. حال دا چې د اوړي په موسم کې یا د پسرلي په موسم کې داسې وخت راځي چې بهرنۍ مڼې په خاصه توګه باندې ایرانۍ مڼې په افغانستان کې یو چارک په 150 افغانۍ باندې خرڅیږي. ځینې کسان یې د دې په خاطر باندې چې مالی امکانات لري نو په هغې موسمو کې هم د ایرانیو یا بهرنیو مڼو څخه استفاده کوي او یا هم د مریض او د ناروغ دپاره هغه مجبور دي چې وایخلي. خو بهرنۍ مڼې یو من په 600 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو په دې توګه باندې زموږ او ستاسو مڼې په اوسني وخت کې من په 110 یا 120 افغانۍ باندې خرڅیږي. خو دا واقعا ځورونکې ده کله چې یو کس په خپلو باغونو باندې دومره مصرف کوي، ټول کال ورباندې خواري وباسي، زحمت ورباندې وباسي، د هغې شاخبوري کوي، هغې ته رسیدګي کوي، دوا ورکوي او د هغې پالنه کوي، ټول کال په دغې ضعیفه اقتصادونو باندې بیا هم د مڼو باغونه پالي او په آخر کې هم په ډېر یو ناچیز قیمت باندې هغه خرڅې کړي. واقعا دردونکې ده. حال دا چې زموږ او ستاسو همدغه باغونو ته باغداران زیاتره د بهرنیو هیوادونو دواوې ورکوي، یعنی کله چې هغه دوا ورته استفاده کیږي هغه هم د بهرنیو هیوادونو څخه راغلې ده. یو مقدار پیسې په هغې وخت کې بهرنیو هیوادونو ته وځي، یو مقدار بیا د همغه بهرنیو هیوادونو محصولات چې کله زموږ او ستاسو هیواد ته راځي هغه زموږ او ستاسو بازارونه را خرابوي او په ډېر لوړ قیمت باندې بیا دلته خرڅیږي، یعنی د هغې میوې دلته په لوړ قیمت باندې خرڅیږي. په دې شکل باندې زموږ او ستاسو له هیواد څخه یعنی په هره بهانه باندې چې وي باید پیسې ووځي. د دې دلیل چې دلته مڼې یا ټولې په مجموع کې ټولې میوې په ډېر ناچیزه قیمت باندې خرڅیږي، یو دلیل یې دا دی چې دلته یخې خونې د میوو دپاره د میوو د ساتنې دپاره شتون نه لري او دا ډیره ځورونکې ده. یعنی دولت په خپلو مادي امکاناتو باندې کولی شي چې بزګرانو ته دغه امکانات برابر کړي او سړې خونې ورته جوړې کړي. په دې شکل باندې زموږ او ستاسو میوه په خپل وخت کې یعنی د کله چې میوه په باغونو کې ورسیږي په هغې وخت کې بیا بازار ته مجبور نه دي چې دهقانان یا بزګران یې وړاندې کړي، نو دوی کولی شي چې په سړو خونو کې وساتي. خو کله چې سړې خونې نه وي مجبور دي چې بزګران هم خپل محصولات بازار ته وړاندې کړي او په بازار کې هم کله چې دغه میوې زیاتې شي نو خلک ورته ډیره تقاضا نه لري او په ارزانه قیمت باندې یې اخلي. حتی ځینې وخت داسې هم کېږي چې زموږ او ستاسو میوې نورې نړۍ ته وځي، بهرني تجاران یې بهر هیوادونو ته وړي. حتی ما تر دې حده پورې هم اورېدلی دي چې دوبۍ او عربي هیوادونو ته زموږ افغاني مڼې د نورو هیوادونو په نامه باندې د نورو هیوادونو په لیبل باندې حتی وځي. دې ځای څخه یې په خلطو کې وړي، په پلاستیکي خلطو کې بیا یې کریټ کوي. کله چې پاکستان ته یوړل شي هغلته په کپو کې یا په خاصو ځایونو کې ورباندې خاص لیبل وایي، په بهترین شکل باندې بسته بندي کوي، په سړو خونو کې ساتي
او د ضرورت مطابق بهرنیو هیوادونو ته او یا هم په خپله په پاکستان کې د ضرورت مطابق بازار ته وړاندې کوي او په دې شکل باندې زموږ او ستاسو په مڼو، زموږ او ستاسو په نورو میوو باندې لکه په انارو، په انګورو، په انځیرو باندې په دې میوو باندې بهرنیان ګټې کوي. په دغسې ساحو کې چې هغلته د هر شي باغونه وي، د افغانانو یو ښه صفت دا دی چې په خپلو میوو کې بیا تنګ لاس نه لري، لاس یې ډېر پراخه وي، ډېر ښه سخاوت لري. یعنې په دې شکل باندې باید دغه خبرې ته نور هم وضاحت ورکړم چې همدا اوس که یو کس مثلا د مڼو باغ ونه لري او راشي د یو چا نه د دې میوې غوښتنه وکړي، 1 بوجۍ، 2 بوجۍ، 3 بوجۍ په وړیا شکل باندې ورته ورکوي. بوجۍ مې په دې خاطر باندې وویل چې زیاتره دلته دغه بادریزه مڼه چې په ځمکه باندې لوېدلې ده بازار ته په بوجیو کې وړل کېږي. بعضې یو څه ښې چې وي هغه بیا په خلطو کې انتقالیږي، ځکه چې د کریټ او د دې شیانو آماده کول ورته قیمته تمامیږي. نو د کله چې مثلا مڼۍ وشکول شي او آخري حاصل یې ترلاسه کېږي، په هغې وخت کې 10 خلطې، 15 خلطې داسې مڼۍ خلک یو چا ته چې مثلا مڼۍ ونه لري په خوشي او وړیا توګه باندې ورکوي. نو ماشاءالله د دې باغونو حاصلات تاسو وګورئ. که دا ویډیو څوک په بهرنیو هیوادونو کې ویني، هغه کسان چې مثلا په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې دي، هغوی ته د دې ارزښت ډېر ښه معلومیږي، ځکه هلته میوه واقعا چې ډېره قیمته ده تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات شوی دی. او بیا داسې طبیعي میوه چې په هغې کې مزه، شیرینتوب واقعا په همغه طبیعي شکل باندې پاتې شوی دی. په دې هیله چې زموږ او ستاسو حکومتونه او نظامونه دغه اقتصادي ارزښت ته پام وکړي او په دې شکل باندې نه یوازې د خپلو خلکو اقتصادي وړتیا لوړه کړي، اقتصاد یې ور پیاوړی کړي، بلکې هغه کوم افتخارات چې لري هغه هم نورې دنیا ته په خپل نامه باندې وړاندې کړي او له هغو سره یې شریک کړي.